زما ضیاءالحق ولي سلامونه ومنئ. هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د 2026 کال د جنوري میاشتې 22 تاریخ دی او تاسو ګورئ چې ښایسته واوره ورېږي. دغه واوره او دغه ورخ چې تاسو ګورئ دا د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د نینګلام مرکزي کلي کې زه ولاړ یم او د دې لپاره زه د غره یوې اوچتې غونډۍ ته راوختلم چې تاسو سره د واورې دغه ورخ چې په دې نینګلام باندې شوی دی او په شاوخوا سیمو باندې ورېږي واوره د دې ویډیو تاسو ته ثبت کړم او تاسو ته یې در وښایم. نو راځئ له ما سره پاتې شئ. د نینګلام په کلي او بیا خاص په پیج درې ولسوالۍ کې موږ چې چېرته اوسېږو دی د نینګلام کلی دی او تقریبا 2 کاله وروسته بیا واوره کېږي خو خوشبختانه تېر کال هم واوره شوې وه او دا دی اوس هم ښه پرېمانه واوره ورېږي. نو ځینې کلونه بیا داسې چې وچکالي وي او واورې او بارانونه نه وي. نو څه کال یې تر ډېره وخته پورې بارانونه نه وو. شکر الحمدلله اوس نو ورښتونه شروع شوي دي او واورې ورېږي. نو ما هم غوښتل چې دغه ویډیو تاسو سره شریک ورونو ته ناستې پوه شئ چې یوه کیسه هم نشته دی. یو بل خوا راورځئ که نه کېږي یا نه کېږي که نه. عبدالله خانه څنګه یې؟ واورې ورېږي چرته مې را روان کړی نه وشي جان دې شه. شپې ورځې دي که نه ما دا چرګ به ووته